अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड څه ته ویل کیږي؟ فर्स्ट एड هغه عمل ته ویل کیږي. فर्स्ट وی اول ته ایډ وی کیر ته د یو سړي ژوند بچ کولو ته فर्स्ट एड ویل کیږي. کله چې یو اکسیډنټ وشي، یو حادثه وشي او موږ د یو مریض چې کم اکسیډنټ شوی هغوی ته داسې کیر ورکو، داسې یو ټریټمنټ ورته ورکو چې د هغه جان بچ شي او هغه هسپتال ته په صحیح طریقې سره ورسولی شي. هغې ته فर्स्ट एड ویل کیږي. فर्स्ट एड کې به موږ څه کوو؟ فर्स्ट एड کې موږ ته پکار دي چې موږ سره اینی ټایم یو باکس وي، هغې ته فर्स्ट एड باکس ویل کیږي چې په هغې کې موږ سره پایوډین، ډیټال او هایدروجن پراکساید، بینډیج، کریپ بینډیج او کاټن وول یعنی مالوچ را سره وي. کله چې موږ د یو مریض فर्स्ट एड کوو، فर्स्ट एड کیر ورته ورکوو، فर्स्ट اف آل به موږ ګورو چې د هغه موږ بلیډینګ بنګو. کله چې د هغه نه وینې زیات مقدار سره ځي نو هغه ډیټ کیدی شي. د هغې په وجه باندې موږ به د هغه بلیډینګ سټاپ کوو. بلیډینګ سټاپ کولو دپاره به موږ بینډیج استعمالو او د سیسر به استعمالو د بینډیج د کټ کولو دپاره، او په ټایټ طریقې سره به تړو چې موږ د فर्स्ट एड دغه پیشنټ چې کوم دی هغه ته ورکو، کوم چې اکسیډنټ شوی او لرې وي. فर्स्ट एड کې به سیکنډ نمبر موږ به ګورو چې د هغوی چې کوم بونز دي هغې کې فریکچرز وغیره خو نه دی راغلی، او فریکچر چې کله ګورو هغې ته به کریپ بینډیج تاوو، او بینډیج چې کله تاو کړو هغه هم ټایټ تاوو چې د هغه نور بونز چې کوم دي هغه زور وانخلي. د فर्स्ट एड دپاره به موږ نور څه کوو؟ په دې کې به او فर्स्ट اف آل به موږ د هغه بلیډینګ سټاپ کوو، د هغه د بونز خیال به ساتو، د هغه د نور صحت خیال به ساتو چې مزید خراب نشي. او بیا هم په دغه کې به فर्स्ट एड کې به موږ پولیس ضرور انوالو کوو، ولې چې دا یو کریټیکل مسله ده. په دې کې پولیس انوالو کول لازمي دي. پولیس دې دپاره انوالو کول لازمي دي که په دې حادثه کې څه قسم هم څوک ملوث وي چې هغوی خلاف قانوني کاروایي وشي او نور خلک د دې د زیان نه بچ شي. فर्स्ट एड موږ ټولو باندې یو انساني فرض دی، صرف مسلمانانو دپاره نه، هر یو کس دپاره، مسلمان یو که غیر مسلم دا یو انساني فرض دی او انساني حقوق کې هم راځي. نو فर्स्ट एड به مونږ هر چا ته مهیا کوو. مونږ ته پکار دی چې هر یو کس سره فर्स्ट एड میټیریل لازمي کور کې پراته وي، یا اوس په لار کې وي، په ګاډي کې وي، خامخا چې د سره فर्स्ट एड کیر دپاره څه ناڅه وي، ولې چې دا اینی ټایم دا حادثه یا اکسیډنټ راتلی شي. نو په دې وجه باندې مونږ سره ساتل لازمي پکار دي. دا و د نن ویډیو. دلی الله پامان.